سلامونه، وخت مو په خیر. 2 ورځې وړاندې ما یو ویډیو پورته کړی خپل د سپي، نو دی پر ځای نماز ویده وګه. تا به دا ګرده کور کې بل ځای پیدا نه کړي چې پر ځای نماز ویده یې. ها پورته سه، پورته پر ځای نماز څوک ویدېږي؟ بې شرف. ځای نماز کت و، نو په دې کې مجاهد ولس را مخته سو او چا ویل چې کافر یې، چا ویل چې تاسو د کفارو ملګري یاست، چا ویل چې تاسو ورک سوئ. نو مختلف ټاپې صاحبه په دې کې ځینې ولسي ځوانان ول، زه پوهېږم چې دا دوی د ناپوهي څخه کوي، علم نه لري، کافي سواد نه لري، ځکه حتی د دوی خپل لیکل هغه املا او انشان سمه نه وي. نو زه دا ولسي ځوانان څخه زما هیله دا ده چې په هره موضوع کې چې تاسو غواړئ نظر ورکړئ، لږ مطالعه پکې کې وکړئ، لږ معلومات وکړئ، مشخصا که هغه موضوع دیني او اسلامي وي. کله چې تاسو خپل لیکل نه وي زده او بیا راځئ فتوای ورکوئ، دا په ذات کې ډېر غلط کار دی. اسلام دومره وړه دین نه دی چې په هره موضوع باندې خلک کافر سي، له اسلامه ووځي، ګناهکاره سي. نو دا کیسې مه کوئ، خیر دی. لږ په اسلام کې، لږ خپل په دین کې معلومات وکړئ او په دې پوهېږئ چې دا دین د مهرباني، د شفقت او د مینې نه ډک دین دی. دا د وحشت و ترور و د افراطیت دین نه دی. که تاسو لږ مطالعه په اسلام کې ولرئ، په دې پوهېږئ چې په قرآن کې د سپیانو خلاف هېڅ شی نشته. که تاسو مطالعه ولرئ، په دې پوهېږئ چې په مسجد نبوي کې چې پیغمبر هلته اوسېده، هلته یې لمونځ کوه، هلته به د سپیانو رفت آمد و، هلته به سپیان راتلل او انګړ کې شاوخوا هلته به استراحت کول. تر آخره پیغمبر د خدای چاته نه دي ویلي چې دا سپیان پسې واخلئ، ځکه پیغمبر د خدای په دې پوهېدل چې اسلام د مینې، د شفقت او د مهرباني دین دی، مشخصا پر حیوانانو، ځکه حیوان بې زبانه وي او ضعیفه وي، یو ګوله ډوډۍ ته خوار وي، نو څومره به شی وي چې انسان شفقت وکړي. او زه همیشه دا وایم او دا په دعوا وایم، څو چې ته یو ښه انسان نه یې، په ژوند ته یو ښه مسلمان نسې کېدلی. هر وخت چې ته ښه انسان سوې، ته بیا ښه مسلمان یې. او د ښه انسانیت لپاره چې پکار دي، مهربانه واوسه، ښه وکړه. خدای دې وکړي چې د انسان سره وي که د حیوان سره وي، ښه وکړه، مهرباني وښیه، مینه وکړه. بدبختانه په دې کیسو موږ پوهېږو نه، یا که مو لږ معلومات درلودي. د شکار، کله چې تاسو شکار کوئ یا سپی درته شکار کوي، هغه شکار درته حلال دی. یو شی چې سپی په خوله باندې نیسي او تا ته یې راوړي ووژني، شکار کړي، هغه خوراک درته حلال دی. بیا نو څنګه امکان لري چې دی پر ځای نماز ویده کېدل به حرام وي او سړی به کافر کېږي. یو ځوان ډېر ښه لیکلي و په د وطني ځوانانو کې، هغه ویل شو خلکو دا ځای نماز خو چشنایانو جوړه کړې ده، سپی خو د خدای مخلوق دی. نو بې ځایه قضاوتونه مه کوئ. په هر صورت په دې خلکو کې اکثریت طالبان ول او دوی موږ ته اوس د دین طعنې راکوي چې او پر ځای نماز باندې څنګه سپی ویدېږي. زه واقعا حیران شم چې دا څومره بې شرف، څومره خبیث او څومره منافق خلک دی. طالبه، ته چې په هر شی کې خبرې کوې صحیح دی، په بچه بازي کې، په لواط کې خبرې وکړه، په قاچاق کې، په انسان وژنه کې خبرې کولی سي، حق لري. په دین کې خبرې مه کوه وسړی، ته خو په اصل کې د دین دشمن ته یې. دا ته نه وې چې په مسجدونو کې د انفجار وکړي، په سلهاوو بېګناه انسانان دي وژل، جای نمازونه دي وسوځل، قرآن شریفونه دي وسوځل، انسانان دي وژل. ته راځې په مسجدونو کې پټونه کې علما وژنې، ملایان وژنې، او ما ته وایي چې ته کافر یې، دې لپاره چې پر کټ مسله او جای نماز باندې سپی ویده و. تاسو د دوی انصاف ته وګورئ، تاسو دوی بدبختیو ته وګورئ. نو طالب ته په دین کې وخت مه ورکوي چې خبره وکړي. نه دوی د دین دوستان دي، نه دوی د دین استازي دي، د هسې خبیثان دي. خیر، سپی مازې بهانه وه. اصلي خبره دا ده چې 2 ورځې وړاندې د سعودي عربستان ولیعهد بن سلمان هغه ویلی دی چې موږ غواړو چې نور مادرن اسلام، عصري اسلام ولرو. دغه دلیل یې دا شولی چې زموږ اکثریت نفوس ځوانان دی او موږ نه غواړو چې دا افراطیان سي. جدید اسلام چې یو وخت نیم وردګ ویلی و. تاسو پوهېږئ دا کار ولې دوی کوي؟ ځکه چې کله چې دوی غوښتل چې جماهیر شوروي مات کړي، وهابیزم شروع سو،
افراطیزم شروع سو، جهادیزم شروع سو، د اسلام په نوم جلکاری شروع سو، د اسلام په نوم پروژه‌ای کیسې شروع سو، د اسلام په نوم استخبارات شروع سو چې عرب ممالک، نور مسلمانان، اسلامي ممالک، افغانستان یو نیم ټول دوی ته وسول چې وجنګېږي چې دین په خطر کې دی، اسلام په خطر کې دی. په اصل کې د امریکا ګټې په خطر کې وه. باید جماهیر شوروي مات وای چې ګرمو اوبو ته یې لاره نه وای پیدا کړې. جماهیر شوروي مات سو، دغه څخه ډېر کلونه اوس تېر سو. اوس عرب نه غواړي چې دغه اور د دوی کور ته ورسېږي. اوس په عربستان کې دوی کرا غواړي عین لکه دوبۍ فحشا به عامه وي. تاسو به وګورئ شراب به عام سي، کنسرتونه او نڅاوې خو هغه دي اوس عام دی. ټول هغه شیان چې د اسلام خلاف دي او په کبیره ګناهو کې راځي هغه به په عربو کې په سعودي عربستان کې به روا سي. او دا زموږ تاسو لپاره یو لوی درس دی چې نور د پردیو د ګټو لپاره، نور د پردیو جهادونه، نور د دین تکداري باید موږ پرېږدو. وګورئ چې نور وطنونه څه کوي. دا اوس بني سلمان ګورئ په لاوډ سپیکر کې تراویح نشي کولی، لمونځونه په مطبوعاتو کې نشریدلی نشي، دا یې نوي بندیزونه دي. مسجدونه د دې لپاره پیسې نشي ټولولی چې افطاري خلکو ته ورکړي. پخوا افطاري ورکول د کوم کسانو چې ډوډۍ نه درلود، مشخصا مزدور طبقه، مسجدونه به پیسې ټولول، هغو ته افطاري ورکول سو. افطاري مه ورکوئ. تر ټولو مهمه دا دی تاسو غوږ شئ وایي چې خپل ماشومان به نور مسجدونو ته نه راوړئ د لمانځه لپاره. دوی دا وایي چې دا نظم خرابوي. په اصل کې خبره دا ده ځکه چې د ماشومتوب څخه یو ماشوم چې مسجد ته راځي هغه په اسلامي رویه غټېږي. بن سلمان دا شی نه غواړي. بن سلمان وایي چې د ماشومتوب څخه چې دوی د مسجد سره ارتباط یې پرېسي، بیا وروسته چې ځوانېږي اسانه ده چې دغه جدید اسلام ډېر اسانه راسره ومني. او دغه ورځې نشاني ما څو عمر مخکې دا خبره کړې ده، اوس یې بیا کوم. په څو کلونو کې به وګورئ تاسو احادیث به فسخه کېږي. همدغه عربان به فسخه کېږي چې دا افراطي احادیث دي، دا صحیح احادیث نه دي، دا جنګ ته خلک تشویق کوي، موږ دا احادیث نه غواړو. دغه زما ویډیویي نشاني. زه به یا مړ یم یا به ژوندی یم. بیا به دغه د دین ټیکهداران چې په افغانستان کې ناست دي او دغه ملایان خبره به م نه کوي او هیڅ به م نه وایي. لکه اوس چې د بندیزونو په مقابل کې هیڅ نه وایي. نه وایي چې اسلام په خطر کې دی، ولې هلته فحشا کېږي په سعودي عربستان کې، ولې هلته کنسرتونه کېږي. ځکه چې سعودیان پیسې لري او د سعودیانو پر وړاندې د دغه طالبانو، د دغه د دین ټیکهدارانو او دغه تش په نوم ملایانو حیثیت هغه شی دی، مقام هغه دی لکه زما مخکې چې زما سپی دی. نور دوی اضافه حیثیت نه لري. زه فکر کوم چې زما د سپی حیثیت به پر دوی ډېر پورته وي ځکه پر ما ګران دی له زړه. نور بس خدای دې تاسو ته هدایت وکړي مجاهد ولس، او دعا یې درته کوم چې لږ سر خلاص کړي، لږ انسانان سئ او 21مه پېړۍ کې اوسېږو، لږ انسانیت چې زده کړو ښه خوند کوي. مننه.